د داعش پر ضد امریکا طالبانو سره ودرېده. امریکا افغانستان کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. وروستي جزئیات څه دي او امریکا تازه څه ویلي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که لازمه وویني د داعش پر ضد د افغانستان په خاوره کې عملیات کوي. د متحده ایالتونو د باندنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس دا خبره د یو روسي چارواکي د دې ادعا په ځواب کې وکړه چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د داعش ننګه کوي. پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل امریکا د داعش د خراسان څانګې پر ضد عملیاتو ته ځان ژمن ګڼي او که اړتیا پیدا شوه او ورته څرګنده شوه چې دا ډله د امریکا او د امریکا د شریکانو پر ضد دسیسې جوړوي پر ضد به یې عملیات وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې له نیزاوي سیما ګازاتا خپرونې سره په مرکه کې ویلي او امریکا او بریتانیا د داعش له خراسان څانګې سره مرسته کوي او په عین حال کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه به پرې وکړي څو هغوی چین او روسیې ته ځان نږدې نه کړي. کابلوف دغه راز ادعا کړې چې امریکا او بریتانیا ډېرې هڅې کوي چې د داعش هر راز ملاتړ وکړي او له دې ډلې څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه تر فشار لاندې راوړي او له روسیې څخه دا هیوادونه بیل کړي. تېره شپه د طالبانو د حکومت ویندوی وویل چې د کابل ښار په کارتینه او مینه کې د دوی ځواکونو د داعش پر یو پټنځای د برید په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګړه مار وژلي دي. د سیمې څو اوسېدونکو ویلي چې له څو چاودنو وروسته پرله پسې ډزې اوري. طالب ځواکونو سیمه کلا بنده کړه او ادعا کېږي چې طالبانو لږ تر لږه 10 داعشیان وژلي او یو تن یې له څو ښځو سره په یوه کور کې ژوندی نیولی دی. طالبانو د دې عملیاتو په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.